السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم د خضر علیه السلام متعلق پوښتنه کړې ده چې دا حیات دی، ژوندی دی او که مړ دی. محترمه په دې کې د علما کرام اختلاف دی، خو زموږ مذهب دا دی، زموږ د مذهب ستر علما او د طریقت ستر علما هغه وایي چې خضر علیه السلام هغه حیات ژوندی دی، تر قیامته به ژوندی وي. بیا به الله جل جلاله چې هغه آخر حالت ته دنیا راځي چې د الله جل جلاله دوستان مؤمنان مري، دی به مړ شي. د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، له دنیا څخه رحلت وکړي، صحابه کرام غمجن کښېنستل، ژړل. د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم جنازه پرته ده، دی ژاړي. فجاء رجل طویل، یو اوږد سړی راغلی، ډېر سپین و، لنګ او پټو لنګ یې تړلی و او پټو سره و، پر سینه او وریښتان وه. د اصحابو کې راتېر سو، رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ویې ژړل یو ساعت کوي، او بیا یو څه خبرې وکولې. مصیبتونه راځي، مصیبتونه راځي، خو داسې مصیبت به بیا نسي را، او موږ به صبر کوو. الله جل جلاله ته هغه څوک چې صبر وکړي هغه ته الله جل جلاله اجر او ثواب ورکوي. نو داسې څه نورې کلمات یې تر خوله راوایستلې، نورې خبرې هم وکولې، بهرحال سړی ورک سو. فقال القوم، دا قوم صحابه کرام چې دا څوک و؟ فنظروا یمینا و شمالا، راسته او چپه طرف ته صحابه کرام وکتل، فلم یروا احدا، هیڅوک یې نه ولیدي. فقال ابو بکر رضی الله تعالی عنه، ابو بکر صدیق رضی الله مبارک سورته، هذا الخضر اخو النبي صلی الله علیه وسلم، دا خضر علیه السلام د رسول الله اسلام ورور، ټول انبیاء علیهم السلام سره ورونه دي، ټول انبیاء علیهم السلام روحاني ورونه دي. حدیث امام طبرانی په معجم الاوسط رقم د حدیث 8020 کې روایت کړی دی، او د غرنګ مجموع زواید جلد نمبر 3 صفحه شلمه هغه حدیث رقم 3950 کې روایت کړی دی. او محترم د غرنګ ملا علی کاری الهروی رحمت الله علیه مستقله رساله، مستقل کتاب جوړ کړی دی، الحذر فی امر الخضر، هغه د دې پر اثبات باندې مستقل کتاب جوړ کړی دی چې هغه 214 صفحې دی. نو که څوک غواړي چې ښه قناعت او تسلیه وسي، ملا علی کاری رحمت الله علیه کتاب دی وګورئ. نو محترم هغه حیات دی، د ډیرو دوستانو د الله جل جلاله ملاقاتونه سره سوي دي. په طریقت کې ډیر حکایات راځي چې ډیر د الله دوستانو له سره ملاقات سوي دي، د څخه هغه توصیه غوښتلې ده، د نصیحت ورته کړی دي. نو محترم هغه حیات دی، الله جل جلاله دې ملاقات را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.